غافل نشي ملګرو پروت اعزاز په اطاعت د کابل په پرونی سیمینار کې د اعلی قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله د وینا ځینې مهم نقاط. ای والیانو، زه په دې ډیر خوشحالیږم چې دین را مخکې کړئ نه دنیا. تاسې به په اوله درجه کې د خلکو دین، عقیده او فکر ور جوړوئ. خلکو ته ایمان او المنځ ور وښایئ. که اطاعت نه وي اجتماع به نه وي، بیا اختلاف، زړه بداوی او بدبینی رامنځته کیږي. اطاعت خدایي مسئله او د اسلام یو مهم رکن دی. اطاعت کې به ملاحظه او اشتراک نه پیدا کوي. د دې خبرې نه ځان وساتئ چې څوک درته د بې اطاعتۍ نسبت وکړي. وحدت او جوړوالی په دې راځي چې هر کس خپلې وظیفې ته متوجه شي. د بل په کار کې کار ونه لري. کومه وظیفه چې چاته ورکړل شوې وي، د هماغې وظیفې پوښتنه ترې وشي. د بلې وظیفې پوښتنه ترې ونه شي. که د بدن اعضا او اندامونه جوړ وي، خو جوړ کار به کوي. که جوړ نه وو، بیا به ناجوړه کار کوي. که پر مسؤلینو کې یو مسؤل هم خپله لار پرېږدي، نو کولی شي نظام له عادي حالته وباسي. د الله تعالی رسولان علیهم السلام په خپل وخت کې هم قاضیان، هم والیان او هم قمندانانو. فیصلې هم کولی، نافذولې هم، عبادت یې هم کاو، دین ته یې هم خلک رابلل. د خلافت او امارت مقصود دا دی چې خلک یو ځای سره راټول شي او له اختلاف وساتل شي. کله چې د خلکو ترمنځ وحدت راشي، یو قوت ترې جوړ شي او په دې قوت سره توانېدلی شي چې د الله تعالی عبادت که په اجتماعي وي که انفرادي وي ادا شي. د فساد مخه په قوت سره نیولی کیږي. پر خپلو ماتحتو سختی مه راولئ، بلکې اساني پرې راولئ. په نفرت کې یې مه اچوئ. کشران باید د خپلو مشرانو اطاعت وکړي. دا د یو بل سره مرسته ده. که مشر پر کشرانو سختی را نه ولي، نو د ده به اطاعت او هم به ورسره کومک وکړي. که کشران د خپلو مشرانو اطاعت وکړي، نو مشران خپل مسؤلیت په صحیح معنا ادا کولی شي. هر مسؤل ضرورت لري چې په کارونو کې ورسره کومک وشي. نو په کارونو کې له یو بل سره همکاري کوئ. البته د یو بل په کارونو کې مداخله مه کوئ، ځکه بیا اختلافات جوړیږي. علما او مجاهدین د مسؤلینو کومک کوونکي دي. د یو بل اطاعت کوئ، د یو بل خبره منئ، د یو بل سره همکاري کوئ، له یو بل سره محبت کوئ، اختلاف نه سره کوئ او د یو بل د حال پوښتنه کوئ. ای والیانو، تاسې د خلکو د دین او دنیا ذمهوار یئ. د ټولو نه مخکې به ترجیح شریعت، د شریعت احکامو او اسلامي نظام ته ورکوئ. د خپل نظام بقا او ګټې د خپلو شخصي ګټو نه رامخکې کړئ. تر ټولو مخکې به پر خپل قریب، ملګري او قوم شریعت نافذوي. د ژبې، سمت، پښتو او فارسي په اړه تفرقه مه کوئ. که چا دا کار یا تفرقه کولو ویې نیسئ او محکمې ته یې وسپارئ چې سزا ورکړي. مسؤلیت کې قوم او خپلولي په نظر کې مه نیسئ. داسې خلک نظام ته را داخل کړي چې نظام ته یې ګټه وي. مسؤلیت اهل ته وسپارئ. د خپلولۍ او ملګرتیا له وجې په دندو ګمارنې مه کوئ. خلک په معنویت او شریعت کې سره راټول کړئ. د ولس خدمت ته متوجه شئ. دا ولس موږ سره په بیت المال کې شریکان دي. دا بیت المال د کونډو، یتیمانو، معیوبینو او بېوزلو حق دی. له ظلم او بېعدالتۍ سره حکومتولي دوام نه کوي. له مخکینیو حکومتونو باید عبرت واخلو. نه خپله غصب وکړئ او نه بل چاته اجازه ورکړئ چې غصب وکړي. د غصب په مخنیوي کې پوره کوښښ وکړئ. د غصب کمیسیون په مسایلو کې هیڅ کس مداخله مه کوئ، بلکې همکاري ورسره وکړئ. خپلو رئیسانو ته سمینارونه جوړ کړئ او پوهه یې کړئ. د خلکو کارونه مه ځنډوئ چې شکایتونه راپورته نشي. خپل مسؤلین په قانون پوهه کړئ. قوانین ورزده کړئ. فرمانونه ور وښیئ. په ادارو کې د مشکلاتو شکایتونه راځي. د خلکو کارونه مه ځنډوئ. دروازې د خلکو پر مخ مه بندوئ. د خلکو د خدمت لپاره لارې خلاصې کړئ او خپلو وظیفو ته متوجه شئ.
اخترونه د مسؤلیت په ساحو کې تیر کړي، کورونو ته مه ځئ، خدای مکړه کوم مشکل رامنځته نسي. نفل حج ته د تللو لپاره مسؤلینو ته اجازه نشته. د دې پر ځای دلته د ملت خدمت وکړي چې تاسو نه یې د مسلمانانو کارونه د خنډ او ځنډ سره مخ کیږي. مسؤلیتونو کې بې باکي مه کوئ. پر تاسو اعتماد شوی، د دغه نظام او مسؤلیت په وجه تاسې عزتمند یاست. د دې ناشکري مه کوئ. خدمت او اطاعت ته متوجه شئ. د خادمانو په شان جوړ شئ. که ستا په ولایت کې یو ماشوم له لوږې مړ کیږي، اوبو کې غرقیږي او ظلم پرې کیږي، په دنیا او آخرت کې نشي خلاصېدی. دغه وزیر ما ټاکلی ده، د ده اطاعت کوئ. دا زما نایب دی. چې تاسې تقوا وکړه، پر لاندې ټولو کسانو کې به د تقوا اثرات ښکاره شي. که غواړئ چې د خلکو در باندې باور راشي، نو له علماو سره تعلق ساتئ. کوښښ وکړئ خپله دینداري خلکو ته ور وښایئ. پر تقوا عمل وکړئ. د مدارسو، علماو او دین ته د ارتقا لپاره کار وکړئ. د علماو شورا پوره اطاعت کوئ. دوی به تاسې ته نصیحت او توصیې کوي. دا پرې واجب ده. خپل اتحاد ثابت وساتئ. علما د حق نه پټوي او مسؤلین دې یې بد نه ګڼي. له علماو مشورې او هدایات واخلئ. لفظونا و پیا پخ انداز په اطاعت کې